السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول افغانانو ته احترامات. لرو بر افغانانو پښتنو د البدر مجاهدین مبارک شه. نوې تنظیم هم د مجاهدینو مبارک شه. یره پاکستانه پنجابیه یره زبردستی ما دي ښه. ویم شیطان نه دی، شیطان د شیطان نم والله چې ته سل قدمه مخکې. زه یم دا شیطان تا سره روزانه درس وایي. افغانانو د تاسې باندې ویډیو ګورم بیا تاسې سره خبرې کوم. مقاماتو کې د البدر مجاهدین د سوري لاندې په ثمرباغ مایار منډا او دغه شانتې ملګره کې کومې ریلې ځو چې د هغې په حواله باندې را سره سپریم کمانډر البدر مجاهدین مزمین صاحب جناب هغه ولاړ دی. د هغې سره سره چې کوم دی نو ریجنل کمانډر جناب حمیدالله داسې رقم نوم یې ګوره انتخاب کړی. د دماغو ته ګوره البدر ګوره یو عظیم مجاهدین چې تیر شوي د هغې په خرابه څه کې چې په ښه وانیم د هغې نوم موږ ډېر سوچ کوو. او د پاکستان د پنجابي دماغو ته ګوره. دا البدر مجاهدین ولې په پنجاب کې نه پیدا کیږي؟ د پښتنو کې ولې دا مجاهدین پیدا کیږي؟ ولې دا د قرآن آیات هم د پښتونخوا او افغانستان ته راوړې؟ همدا موږ به جهاد کوو. یا افغانان یا پښتنو یا لرو برو په تاسې غږ کوم. دغه ناکام کوي. زما دې په خدای قسم یا ګل خانه که ما سره مخالفت هم لري، زما دې په خدای قسم چې دا جنګ ستا کور ته روان دی. دغه سوشل میډیا نه دا ټوله دنیا دغه شی ګوري. دغه ټوپک هم دې پښتون ته ورکړی. دغه ټول پښتانه دي. ولې پنجابی دا کار نه کوي چې تاسې ټوپک بیا کلشنکو پیاچولې او البدر مجاهدین نالت دې وي تاسې وانې. 3 کاله زموږ په لاکاو پښتانه افغانان تباه او برباد شو. زموږ خویندې بې عزته شوې، زموږ میندې بې عزته شوې، زموږ ماشومان یتیمان شو. یا افغانانو راوچت شي دا پنجابی ریاست زما دې په خدای قسم یې که یو هم پرېږدي. دی درته یو نوې ډله را پیدا کړه. دا ګوره موږ ته په افغانستان کې هم دا ډلې را پیدا کوي. یو چې ختمه شي بلې راته را پیدا کړي. اوس هم موږ نه پوهېږو، اوس هم زموږ دماغ نه خلاصېږي. یا افغانانو راوچت شئ. ګوره دا نوې منصوبه ده، نوی جنګ را روان دی. کوم د پښتون کور چې پاتې دی هغه هم بې عزته کوي، هغه هم ورانوي. یا خدای دې تباه و برباد که پنجاب ریاسته. جاوه چې دهشتګرد ہے اس کے پیچھے وردی دا اشار بدل کئی ویاوه چې جو دهشتګرد ہے یہ سامنے وردی ہے. دغه ټول پښتون بیا دنیا ته معرفي کوي چې پښتونو کو ټوپک راغسته د البدر په نوم باندې نوي مجاهدین پکې پیدا شوي. بیا به دنیاوال ارضي په تا باندې به بمباري کوي او تا ته به دهشتګرد وایي. افغانانو یو فیصله وکړئ چې ستاسې دشمن دا تور ریاست دا دهشتګرد ریاست ISI ده. په دې باندې کار وکړئ. راپاسېږي، مبارزې وکړئ، خپل خلک هم راپاسوئ. دغه شی ناکام کوي. ګنې د دې نه هم حالت بدتر وي. دا موږ کې ډلې ټپلې هم دا موږ کې راپیدا کوو. ولې دا موږ پښتنو افغانانو ټیکه اخیستې ده. نالت وي پنجابي ریاسته پتا ته زما نمبر 1 دشمن وي. خدای دې ذلیل کا او انشاءالله ذلیل کېږي به څنګه چې په چین وانې راله انشاءالله ستا نمبر هم را روان دي.